د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام. د دې مهال مهمو خبرونو ته زموږ د یوټیوب چینل څخه ښه راغلاست. بادغیس کې له سلو زیاتې نجونې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر له کورسونو فارغې شوې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ویلي د یوې موسسې په مرسته یې دغه نجونې فارغې کړي دي. اسلامي امارت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته او تر امر ثاني پورې پوهنتونونو ته د تګ څخه نجونې منع کړي دي. کابل کې د 50 ځوانانو او پیغلو د ودونو ډله ایز مراسم ترسره شول. فرانس پریس خبري اژانس ویلي چې دغه مراسمو لپاره 600 جوړو نوملیکنه کړې وه، خو یوازې 50 دا چانس ترلاسه کړ. دغه ودونه د یوې خیریه ټولنې لخوا ترسره شول چې د بېوزله ځوانانو لپاره په ارزانه بیه تمامېږي. د ګردیز پر 4 لارو او واټونو کې ترافیکي څراغونه فعال او ګټ اخیستنې ته وسپارل شول. ولایتي مسؤلین وایي چې د یادو ترافیکي څراغونو په نصبولو شاوخوا 4.2 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې سره د واټونو ترافیک نظم رامنځته شي. په فراه ولایت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا په وړیا توګه د سترګو ناروغانو درملنه او جراحي عملیات ترسره کیږي. مسؤلین وایي په پام کې لري چې په دې ولایت کې د سترګو د 315 تنو ناروغانو درملنه وکړي. د بغلان بورکي ولسوالۍ د شرشر سیمې اوسیدونکي د سړکونو له خرابوالي او د څښاک اوبو له نشتو څخه شکایت کوي. دوی له اسلامي امارت څخه په دې سیمه کې د اوبو رسونې د شبکو او ویجاړو سړکو د رغېدو غوښتنه کوي. د افغانستان وزلوبې 5م پړاو سیالۍ پیل شوې. دغه لیګ کې له 14 ولایتونو 14 لوبډلو په خپلو کې لوبېږي. د اسلامي امارت مسؤلین وایي چې د دودیزو لوبو پیاوړتیا او ودې ته ژمن دي. د بدني روزنې او سپورت ادارې رئیس وایي چې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره سپورت د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د اولمپیک له نړیوالو سیالیو افغان لوبغاړو 15 د سرو زرو مډالونه هیواد ته راوړل. اسرائیلو د فلسطینیانو په حق کې مطلقه ټولوژنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا چارواکي جیما کونیل BBC ته ویلي چې غزه کې روغتونونه له ټپیانو ډک او د درملونو له نشتون سره مخ دي. میرمن کونیل وایي د ګڼو ټپیانو درملنه ناشونې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین دونیتسک مارینکا په نوم ښارګوټی نیولی، خو اوکراین بیا دغه ادعا ردوي او وایي چې ځواکونو یې د روسیې ځواکونو 3 ناکامې حملې په شا تنبولي. د روسیې او اوکراین ترمنځ سخته جګړه په اوکراین کې روانه ده. د پاکستان ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر د خلاصون لپاره ضمانت منظور کړ. راپورونه وایي ښایي منظور پښتین د زندانه راخوشي شي. پښتین د دسمبر په 4مه د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوڅانو په احتجاجي پرلط کې ګډون کړی و. امریکا د دفاع وزارت په عراق کې د ایران په ملاتړ ځواکونو هوایي بریدونه کړي. د راپورونو له مخې ښایي وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وي. له دې مخکې د عراق په اربیل کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې د بې پیلوټه الوتکو په برید کې 3 امریکایان ټپیان شوي وو. افغان کرکټ بورډ له مجيب رحمان، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د 1 کال لپاره مرکزی قراردادونه واخیستل او همدارنګه په بهرنیو لیګونو کې د 2 کلونو لپاره هم NOC نه ورکوي. بورډ ویلي چې دغه لوبغاړو د مرکزی قراردادونو له لاسلیک کولو ډډه کوله. دا د دې ساعت مهم خبرونه تر بیا د خدای په امان.